فوټبال هغه لوبه چې خوست کې ګڼ شمېر مینوال او لوبغاړي لري. دا په پښتونستان پارک کې د افغان بیسیم په ویاړ جوړې شوې سیالۍ دي چې میاشت مخکې پیل شوې وي او 40 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د مسؤلینو په وینا له یادو سیالیو هدف د ځوانانو یووالی او د فوټبال لوبې پرمختګ دی. دا لیکونه ډېر مهم دي د پلیرانو لپاره. یو دا چې پلیر ښه تجربه یا لوبغاړی ښه تجربه لاسته کوي او ترڅنګ یې خپلې لوبې کوي، هغه خپل کوم تیر کې چې کوم د دوی نصاب شي هغه بیرته دوی اصلاح کوي په داسې ټورنمنټونو کې بیرته چې بیا دوی رسمي لیګونه لري لکه لیګ برتر، لیګ الف، لیګ بي، د هغې دپاره دوی د دې نه ښه تجربه اخلي. هدف دا ده چې ټول ځوانان یو موټی یو ځای وګوري او د بدو عادتونو نشهیي توکو د دې دوی منع کړي وي او ترڅنګ دوی د سپورټ برخې ته هڅولي وي. د افغان بیسیم مشرتابه او د منیجمنټ نه موږ انشاءالله دا تمه لرو، هیله لرو چې په آینده کې به هم داسې د ځوانانو د تشویق خاطر مختلف سم برنامې د سپانسرشپ خاطر ولرو. په یادو سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي بیا دا ډول سیالۍ د داخلي لوبغاړو د ځان ښودلو لپاره ضروري یادوي او په ورته وخت کې دوی د افغان بیسیم مخابراتي شبکې له مسؤلینو مننه وکړه چې داسې سیالۍ ورته ترتیب کړي دي او په نورو پانګوالو غږ کوي چې دا ډول سیالۍ تمویل کړي ترڅو د ورزش برخه لا پیاوړې شي. دغه سیالۍ واقعا د فوټبال په وده کې مهم رول لوبوي او غوښتنه هم دغه د فوټبال فدراسیون څخه چې دا ډول ټورنمنټونه باید جوړ شي. باید نور شرکتونه څه ډول چې افغان بیسیم دغه ټورنمنټ سپانسر کړی ده، د نور شرکتونو څخه هم غوښتنه دا ده چې لوبډلې هم سپورټ کړي. دغه لوبې د موږ د ځوانانو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه ځوانان له نشهیي توکو څخه ژغوري او بالخصوص د نور ځوانان هم هڅوي چې داسې لوبه وګوري او له نشهیي توکو څخه فوټبال ته راوګرځي او نورو تمریناتي لوبو ته راوګرځي چې دوی فوټبال یا کرکټ یا فری فایټ وکړي. ډېر خوښ یو ترېنه. یاد دې وي چې د دې سیالیو پایلوبې ته د ګوربزو منتخبه لوبډله او چیني بریال لوبډلې لاره موندلې وه چې له یوې جذابې سیالۍ وروسته د چیني بریال لوبډلې دغه سیالۍ په خپل نوم کړې.